السلام علیکم زم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 80 نور کسان ووژل. دې سره په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د ټولو مړو شمیره 8553 ته ورسېده. په تایوان کې د قرنطینه کېدو په خلاف ورزۍ باندې یو مزدور $3,500 جرمانه شوی دی. وزیر اعظم د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. که اپوزیشن استعفاګانې ورکړي نو موږ به په خالي نشستونو باندې ضمني انتخابات وکړو. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعلی د محکمه لیبر د اجلاس صدارت وکړ. موجوده حکومت د مزدورانو د حقوقو په اړه د پاره اقدامات اوچتوي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا. شبلی پراز او عثمان ډار شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. کامران بنگش او شهرام ترکی شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په قرطبه ښار کې تقریب ته وینا کړې ده. د مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام په پیښور کې د کارکونانو اجلاس ته وینا کړې ده. د اپوزیشن په احتجاجي کیمپ کې د وزیر اعلی د طرف نه چه تقسیم کړی شو. د لاهور پولیس ویلي دي چې په لاهور کې د اپوزیشن په جلسه کې د دهشتګردۍ کېدو خطر ده. په یو سروې کې د دې خبرې انکشاف شوی دی چې پی ټی آی ته اوس هم په سلو کې د 80 کسانو حمایت حاصل دی. په لاهور کې د تیټر مالک یو اداکاره په ګولۍ وویشته او شدید زخمی کړه. په برطانیه کې یو کوهپیما د زوی د علاج د پاره 9 ځله د غر سر ته د خطو اعلان کړی دی. په نیوزیلند کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړو په باقاعده توګه باندې پریکټس شروع کړی دی. د نیوزیلند د پبلک هیلث ډایریکټر د دې خبرې انکشاف کړی دی چې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړو ته په جیاز کې یا بیا په پاکستان کې کرونا لګېدلې وه. وایي چې افریقاني کرکټ ټیم به د پاکستان دوره کوي. په صوبه کې د ګل د ورځې نه په میداني علاقو کې د بارانونو په غریزو علاقو باندې د واورې شروع کېدو امکان دی. د بارانونو او د واورې له کبله په ملک کې د یخنۍ زبردست لهر راغلی دی. اوس د دې خبرونو تفصیل.
په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره د 15,000 نه سیوا شوې ده. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 80 نور کسان وژلي دي. دې سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره 8,553 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2,40,092 ټسټونه شوي دي. سره در اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د شوو ټسټونو شمیره 2,65,944 ته رسېدلې ده. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 4,16,142 شوه. د راغلو اطلاعاتو مطابق په تایوان کې د کرونا وایرس له کبله څه کسان قرنطینه کړای شوي دي. یو هوټل کې قرنطینه کړی شوي یو مزدور د قرنطینه خلاف ورزي وکړه او 8 سکندې پس د هوټل نه بهر راووته، کوم چې په دې جرم کې $3,500 جرمانه کړی شو. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که اپوزیشن استعفاګانې ورکړي نو موږ به په خالي نشستونو باندې ضمني انتخابات وکړو. د زیاته کړې دا چې استعفاګانې ورکول د اپوزیشن قانوني حق دی، خو ولې د استعفاګانو په صورت کې به موږ ضمني انتخابات ضرور کوو. د زیاته کړه چې د کرپشن او انارو نه علاوه د اپوزیشن سره په هر اپشن باندې خبرې اترې کېدای شي. موږ د مذاکراتو د پاره بالکل تیار یو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د محکمه لیبر د اجلاس صدارت وکړ. په دې موقع وزیر اعلی وی چې موجوده حکومت د مزدورانو د فلاح او حقوقو لپاره عملی قدمونه اوچتوي. د کارخانو د مزدورانو سره د ټولو مهنتکشو د رجسټریشن هدایات جاری کړه. وفاقي وزیر اطلاعات د عثمان ډار سره شریک خبري کانفرنس ته وینا وکړه. د وفاقي کابینې د اجلاس د فیصلو نه میډیا خبر کړه. د فرانس سره د تعلقاتو په حواله باندې وزیر اعظم ویلي دي چې موږ د امت مسلمه د مشرانو سره په دې حواله باندې خبرې اترې کړې دي. بل اړخته د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش او صوبایي وزیر شارام ترکی شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. دی په دې موقع باندې وی چې د طالب علمانو د بیگ د وزن په سلسله کې د قانون سازی په ذریعہ بر طالب علمانو ته ریلیف میلاو شي او د دې به تعمیري نشونما ممکن شي. دی وی چې په دې لړ کې به د قانون سازی اطلاق په سرکاري او پرایویټ سکولونو په مدرسو یو شانتي کیږي. یو بین الاقوامی خبري ادارې په خپل سروې کې د دې خبرې انکشاف کړی دی چې د 2023 په انتخاباتو کې به پی ټی آی ته په سلو کې 80 خلک ووټ ورکوي. پی ټی آی اوس هم په پاکستان کې په ټولو سیاسي جماعتونو کې په خلکو کې مقبول جماعت دی. پی ډی ایم د 1 دسمبر پورې د خپل قومي او صوبایي اسمبلی په منبرانو باندې د استعفاګانو جمع کولو غږ کړی دی. په پی ډی ایم کې د شاملو ټولو جماعتونو نمائندګانو ته وینا شوې ده چې دوی د خپل استعفاګانې د 1 دسمبر پورې د خپل جماعتونو د پارلماني لیډرانو سره جمع کړي. دا خبره د پی ډی ایم د سربراهي اجلاس نه پس د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې کړې ده. د زیاته کړې ده چې پی ډی ایم دا فیصله کړې ده چې احتجاجي تحریک په همدغه شانتي جاری وي. د وی چې د کمیټې په اجلاس کې به د شټر ډاون د ملګر احتجاجي مظاهرو شډول جوړول شي. د زیاته کړه چې په اجلاس کې به په پیاجام هړتال هم غور کول شي. د لاهور پولیس د وینا مطابق په لاهور کې د پی ډی ایم په جلسه کې د دهشتګردۍ خطر ده. د پولیس مطابق په دې لړ کې پولیس مریم نواز او رانا ثناء الله سره نور مشرانو ته باقاعده اطلاع ورکړې ده. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سېنیټر سراج الحق په قرطبه ښار کې د یو معاهدې په تقریب کې وینا کړې ده. د وی چې د مسلسل ناکامو باوجود وزیر اعظم د لوړو داوو خوی بدل نه کړ. د زیاته کړه چې په کشمیر باندې د پسپاینې واخله د معیشت د بربادۍ پورې حکومت د ناقص کارکردګۍ مثالونه قایم کړه. د وی چې قام د وزیر اعظم کارکردګي وپیژانده. د مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام په پیښور کې د مسلم لیگ نون د کارکنانو اجلاس ته وینا وکړه.
د په دې موقع باندې په حکومت باندې بد ټکونه وکړه. د زیاته کړه چې د چینو او د وړو غلو خپل اصلیت قام ته ښکاره کړ. د زیاته کړې دا چې د عمران نیازي حکومت د څو ورځو میلمه دی. پی ډي ایم به دا میلمه ډېر زر رخصت کړي او کور ته به یې ولیږي. په کراچۍ کې ممتاز علیم الدین شیخ الحدیث مفتی زرولی خاورو ته وسپارلی شو. خدای بخښلي په جنازه کې په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړ. په جنازه کې د خلکو د ګډون په اعتبار باندې د جنازه د کراچۍ د تاریخي جنازو نه یوه جنازه وه. لاهور کې د یو تیټر مالک د سټیج شو یو اداکاره په ګولۍ وویشته. دا د خپل لیور سره په موټرسایکل باندې روانه وه چې د تیټر مالک د خپلو ملګرو سره په دې باندې ډزې وکړې او جوبل یې کړه. په برطانیه کې یو کوهپیما د خپل بیمار زوی د علاج دپاره 9 ځله د لوړ غر سر ته د ختو فیصله کړې ده. وایي چې دی به په دې ذریعه باندې جمع شوي پیسې د خپل زوی د لاعلاجه مرض په علاج باندې لګوي. وایي چې دی به د کم غر سر ته 9 ځله خیږي د دغه غر اوچتوالی 982 میټره دی. دی به د ځان سره 23 کیلو وزني بیګ هم په غاړه وړي. د کرونا وایرس له کبله د انګلند او د افریقې د کرکټ میچ د ملتوي کېدو باوجود افریقایي ټیم د پاکستان د دورې اراده کړې ده. کوم چې د کرکټ د شایقینو په نظر کې د پاکستان دپاره نیک پال دی. بل اړخ ته په نیوزیلند کې د پاکستان د قومي کرکټ لوبغاړو په باقاعده توګه باندې پریکټس شروع کړی دی. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړو په کوینز ټاونز کې د خپل ټریننګ اولنی سیشن کړی دی کوم چې 3 غنټو پورې جاري و. د نیوزیلند د پبلک هیلث ډایرکټر د دې خبرې انکشاف کړی دی چې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړو ته یا خو کرونا په جاز کې لګېدلې ده یا بیا په پاکستان کې لګېدلې وه. دا خبره د یادګیرنې وړ ده چې په نیوزیلند کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د 6 لوبغاړو د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی و. په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګل د ورځې نه په میداني علاقو کې د بارانونو په غریزو علاقو باندې د واورې پریوتو امکان دی. د موسمیاتو د محکمې مطابق د ګل د ورځې نه د بارانونو او د واورو شروع کېدونکې دا نوې سلسله به د شروع د ورځې پورې جاري. بل اړخ ته په پوره ملک کې د بارانونو او واورو له کبله د یخنۍ زبردست لهر راغلی دی. درجه حرارت پریوتی دی او یخني په زور ده. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.